نو اول چې د کم چپټر یې شي دی یا اول باب چې پاغه کې دننه بیا د شل څانګې شوولي دي هغه په شل هنرونو باندې ولاړ دی. کم کم هنرونه خوشحال پر غږېدلی دي. اول هنر د ځان د معرفت دی. د تصوف اصطلاح نه ځان پیژندل. ما تاسو ته ویلي چې انسان ځان وپېژندلی بس بیا ژوند اسانه دی. ښه زه څه دپاره راغلی زما مقصد څه دی زه به کوم څه زه کالج ته څه راځم زما کار څه دی زه به کوم څه بس که سټوډنټ په دا وپوهېدی بیا هغه ډېر لوړ ځای ته رسېږي. زه کالج ته زده کړې راځم زما کار زده کړه ده او زه دا زده کړه به تر سره رسوم بس دا درې ګای زده وکړ بیا له ده سره به دغه ته معرفت وایي. نو من عرف نفسه فقد عرف ربه په عربي کې مشهوره قول دی چا چې ځان وپېژاندی هغه الله تعالی وپېژاندی. بیا زه چا پیدا کړی څه پیدا کړی د څه دپاره پېدا کړی بس په خپله ورسېږي الله تعالی دغه ته معرفت وایي. پر دا باندې د نړۍ ټوله فلسفه ولاړه ده. د په اول هنر کې درښولی چې په تا کې چې دا هنر پیدا سو چې ځان دې وپېژاندی بیا زندګي ډېره ښایسته کېږي. دویم هنر یې د علم چې کسب او کمال بالس یعنی چې په تا کې یو کسب وي ته دا ډایس جوړولی سي ته موبایل نن سبا داسې سافټویر انجینیر یې چې موبایل کې هره مسله ورته یې جوړولی سي ته هارډویر انجینیر یې د باندې دا د شیشه خراب سي یا بل شی نټ پکې خراب دا جوړولی سي دا دروازه جوړولی سي دغه بورډ جوړولی سي دغه ګان جوړولی سي. په ژوند کې څونې شعبې دي څونې لارې دي. نو له تا سره چې یو کمال وي کسب وي ستا د روزۍ ذریعه به هم هغه وي ته به پیسې هم په ګټلی سي ته به عزت هم په ګټلی سي. دا یې دویم هنر در ښوولی دی. ښه دریم چې دی د خط دی وایي قابله سړی به ښه خط لري نو دا سړی په خپله پر دې غږېدلی چې دا ډېر کمال دی که د چا خط ښایسته وي. او زما یو مقاله ده خوشحال بابا د خطاط په توګه په حیث د خطاط نو د ده خو اوس هغه کلیات داسې پیدا سو چې د په خپله لیکلی دی ډېر صفا ډېر ښایسته خط دی. ما ډېر پخوا یو مقاله چاپ کړې وه چې خوشحال بابا خطاط دی او دا د ده له شعرونو ما رایستلي چې دی موږ ته شعرونو کې خط راشي. ښه هغه اوس د دغه د خپل لاس خط په لاس راغلی نو دا خبره څه پاس نو دا وایي که د چا خط ښایسته وي نو دا هم کمال دی هنر دی که په سړي کې وي ډېر به ښي هغه ستاسو ښایسته خط وي سړی څنګه متاثره کوي ته چې چاته خط ولیکې چاته یې ولږې چا یې ولیکې بل سړی په دې باندې متاثره کېږي دا هم ستا ښایست دی. څلورم هنر چې په سړي کې وایي ضروري وي هغه د شعر چې پیرو د علم دی. شعر به لیکلی شاعر سړی به عالم وي شاعر سړی به پوه وي نو که په سړي کې د شعر هنر ستا نو دی به پوه وي. ښه دی به ډېر اړخونو ته ګوري دی به ډېر حساس وي دی د هر اړخ پر شوبت به غږېږي. دا یې څلورم. پنځم هنر د تیر اندازۍ دی. دا اوس په ټي وي کې ایشین گیم شروع دي نو تیر اندازي شروع کمان او غصه یې ویستلی یعنې هلته دوه کرښې ورته کښلي دي دایره ویلي دا د کمال نو موږ پر دغه غږېدو چې دا د کیڼ لاس د سر نه سیده نیولی یا دا په ښي لاس د کمان که دا لږ وښورېدی غصه بیا هغه ځای ته نه ځي. نو په انسان کې چې دا هنر وي تاسو زاړه د رومنو تاریخ ووایاستئ د یورپ د جنګره قومونو تاریخ ووایاستئ چې کله دوی ته د غسې هنر په لاس ورغلی بیا یې جنګونه ډېر ګټل بیا یې ډېر تاوانونه پېښول. ښه نو تیر اندازي وایي ضروري د شپږم هنر د آبازۍ دی لاتو چې موږ ورته وایي لامبو چې خلک ورته وایي که د لاتو زده وه نو دا ډېر کمال دی په اوبو کې به بیا ډوبېږې نه. شپږم هنر خو دا دی. اووم هنر چې دی د اسب تازۍ دی چې اسب سواري ده زده پر آس پرېدلی شي ناوله د واناړي سړی چې پر سپور سوی هغه خو دستي آس پورته کېږي دی راغورځي. استاد سړی که آس ارسونې پښې پورته کړي دی پر ناست وي چې بچو ته به ځې زه نه لوږم. ښه نو دا هنر هم باید د سړي زده وي. اتم هنر د ښکار دی. په ښکار باندې د باقاعده بازنامه کتاب لیکلی دی. ښه چې باز به څنګه ساتې څنګه بیلوې څنګه بې نیسې نو د دې دا مطلب دی چې دا سړی په ښکار باندې ډېر ولد او دغه څه په شعرونو کې ویلي چې زما شوق له ښکاره سره دی. ښه شجاعت یې نم هنر ښوولی دی. مېړانه نه د غیرت دا هم په سړي کې په یوه یوه کې وي هر چا کار یې نه دی نو دی وایي دا هنر دی که په سړي کښې و. سخاوت یې لسم هنر ښوولی دی. سخي سړی فضل خرڅ نه چې پیسې ضایع کوي هغه سړی نه چې د چا څونې ضرورت وي دی هغه قدر ورکوي دغه ته سخي وایي. ښه د چا مجبوریانو ته ګوري ځای رالی بیا یې نه راګرځوي سخاوت و دغه ته وایي. رحمان بابا وایي دا دنیا په سخاوت سره ډېرېږي د کوهي اوبه چې وباسي بسیار سي.
دنیا چې څونه سخي سړي خیراتول هغو نه ډېرېږي کمیږي نه ظاهرا خو کمیږي پیسې ګارېږي لیکن هلته خدای پاک بله لار ورسموي بیا نه ختمیږي. نو دا وایي لسم هنر یولسم هنر د ازدواج د معاشرت دی یعنی له ښځو سره رویه ساتل. خوشحال بابا وایي که زموږ د پښتنو له ښځو سره رویه سمه سوه بس معاشرت یې ورسره سم سو بیا پښتانه ډېر مخته تللی شي. نو موږ په دې حواله باندې 400 کاله نور هم تېر سوي دي. آیا موږ په دا معامله کې څونې رښتیاګوی یو؟ موږ له ښځو سره کم رویه کمه طریقه ده ښه ده خو ښه ده که نه ده ښه په کار دی چې ښه سي. 12 هنر یې د اولاد تربیت ښوولی دی. ګورې څنګه خبرې دي ستا اولاد چې تا تربیت یې وکړي ستا به سهار له غاړې نه وي. که ستا یو زوی په 100 کې ناسالیس وي نن یې یوه خواته دا یو به دې له غاړې وي نو ته به څه کوې د هر یوه به خپل تربیت کوې. هر یو حق لري پر تا باندې چې ته د خپل اولاد صحیح تربیت وکړي. ښه 14 هنر یې تعدیب خودم و شم دی یعنی په تا کې به د ماده د یو چا ادب د چا احترام د هغه دپاره درناوی څوک سپکول نه چاته چل نه جوړول بد خبر نه کول. الله تعالی په قرآن کې وایي څوک په غلطو القاباتو مه یادواستی موږ نه د پلاني زوی د پلاني زوی یا بیکاره توري دا په قرآن کې په آیت باندې موږ منه یو موږ په قرآن خبره نه یو نو غلط نومان پر خلکو مږ داستی. نو خوشحال بابا هم وایي چې په تا کې تعدیب وي احترام وي دا ښه شی دی. ښه 14 هنر یې ښوولی دی اسباب معیشت. معیشت دونې شی دی چې انسان ګرد پر ولاړ مړی به له کومه ځایه خورې نو د دغه ځای به تا پیدا کړی ښه ستا سبب به وي چې ته معیشت سمې ستا د ماښام مړی په سمیږي بیا که د زراعت کاوی که د هنر کاوی چې تا هغه سبب برابر کړی دی بیا ته ډېر اسانه ژوند کوی شي. کم سړی چې پریشانه دی په دا ټول ښار کې چورت وواستی د ده د پریشانۍ وجه به معیشت وي دا زده که نه ده. او که لږ نور ښه پسې لاړ شو دا خلک یو بل وزنې غلایي کوي ولا په لار کې درېږي د دغو مسله چې معیشت وي که نه وي. ماښام په مړ یاریان بیا وړه غلا کوي ماښام په مړ یاریان بیا وسړي ته لار نشي راکښته سه پیسې راکړه. دا معیشت چې برابر وي دا ښه هنر دی وایي دا سم کاست دی ښه. او 15 هنر د زراعت او د حقانیت دی. زراعت نو هم د هر چا کار نه دی پر وخت باندې به ته هغه کرنه کوې چې بیا ته کار ځینې واخلې. زموږ خلکو به پخوا یو غنم کرل واورئ ښه بیا تر بل کاله پورې کار نه کوو بس غنم بیا واخلو څه بیا خرڅ کړل روزګار هم دغه وي او څه بیا د خوراک دپاره کښېښول پیسه بیا هم دغه وه خوشحالي بیا هم دغه وه خوله به اوس درکم نازکه کمیس دوبې له راوکه نو خو ترورۍ په ژمي کې پر برابره سوې ده چې اوس خو ډېرې شپې یا دوی بې ته پات خوله واخه خو کمیس به راکوې. نو دلته دا مجبوري ده د نجلۍ مجبوري وګوراستئ او مینه یې وګوراستئ او هلته زموږ پښتون کلچر پکې وګورئ کمیس دوبې له راوکه دوبې کیلو کږي که نه کږي نو د دې دا مطلب دی چې دا په دوبې باندې بیا دته پیسې ورازي بیا به نو د یو کمیس محبوبات ور واخلي کول دا را سره وکړه څونې مجبوري ده. اوس چې مازې غنم اخیستې نه وي بیا بله کرنه پکې وکړو چې مغه اخیستې نه وي بیا بله وکړو یعنې 4-5 کرنې موږ د کال کوو. موږ مځکې په زراعت اوس نورې ښایسته کې نن سبا خو ګسه فارمینګ وي زه د فارمینګ ډېر په حق کې یم. سر کال بادرنګ راځي سیزن نه معلومیږي دا چیشت پخوا به په کال کې 2 میاشتې بادرنګ راتلل بیا به نه ول په کال کې به 2 میاشتې هندونې او خټکي راتلل بیا به نه ول. اوس ګډ کال څه چلېږي یو خو ستا د دغه کال شاید دوی سټور کې محفوظ ځای کې چې په ګډ کال خرابېږي نه بل فارمینګ کېږي. زموږ خلکو اوس د بادرنګو فارمان لګولي دي هر سهار منډۍ له بادرنګ راړي تازه هم دي تنکي هم دي خواږه هم دي او د زوڼو بادرنګ څه ختم شو لوی لوی زوڼې بیا کول نو دا ته وایي په زراعت کې ښېګړه. نو انسان چې دا پوهه ولري خوشحال بابا 400 کاله مخکې درته ویلي چې دا به کوې دا به در سره بیا ښایسته یې. ښه 14 هنر یې ښوولی دی تجارت کاروبار به د نو هم ښه زده وي. 15 هنر یې ښوولی دی تحقیق د نسب زه د کم نسب یم د چا په قام کې یم د چا لمسی یم زما نیکه څوک دی د هغه نیکه څوک دی زما شجره چیرې تللې ده دا هنر هم باید در سره وي خپل ځان خو نو وپېژنې. او 18 هنر یې علم د موسیقۍ ښوولی دی. موسیقي نو هم د هر چا کار نه دی تبله غږوه باجه غږوه ای پیانو غږوه ای بله دغه غږوه دا هم ستار غږوه رباب غږوه دا ډېر غټ هنر دی ښه په پښتنو کې ودې ته ډم ویل کېږي ښه
چې څوک دا کار کوي. نو غني خان وایي پښتانه ګرد شپه وډول ته اتڼ کوي، سهار وډول والا ته ډم وایي. پوهېږئ که تفصیل غواړئ؟ نو نسم هنر چې دی د شطرنج د زده کړې دی. شطرنج به د زده وي. خوشحال بابا ګورئ هغه زمانه کې شطرنج د یوه یوه سړي زده وي. زموږ خلکو چې کتار زده وي څنګه کتار او شطرنج یو رنګه ګیمونه دي. نو په کتار کې خلک څنګه ماهرین وي دا دونې په ذهن باندې کېږي. مطلب گیم یې در وښو ستا به گیم زده وي، شطرنج نه بل گیم کوي هغه دې باید ښه زده وي. شلم هنر یې ښوولی دی تصویر د نقاش. نقاشي به کوې، ښایسته ښایسته تصویرونه به جوړوې. څنګه سړی دی ګورئ دا شل هنر چې په سړي کې وي ښه په دغو شلو کې یو په سړي کې وي بیا به دا تاواني سي خامخا به ښه ژوند ته